مصعب بن عمر دا یو بل صحابي رضی الله تعالی عنه دا ډېر انتهایی مالدار صحابي دی مور ډېر مالدار و دومره ناشنا صحابي دی چې په مکه کې قیمتي جامه هغه به اغوستله قیمتي خوشبوینه عطر د به استعمالول ډېر یو د ناز ژوند تیر کړو خو چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ دی مور ورته ویل تا ایمان راوړ دی به او وي بچي ارس راکا جامین ته واقعه خوشبین ته واقعه ارز ته واقعه مهاجر شو مدینه له دی بدن مبارک باندې دی بدن به وته چې سرمن استره لکه مار چې سرمن وباس د فقر دلاسه یو ورځ وته چې کپڑا چولې و چې غیبه قسمه قسم دغونه لګیدلی و په وندونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مصعب بن عمر ولید رسول غنی وکړي لاړې ملګرو لوي د اسلام د څه شی دی دا دومره قیمتي جامې به دا اغوستلې او دومره نظمین انسان خو چې کله د اسلام سره غاړه یو ځای کړو اسلام قبول کې د کور د خونه په دومره مشکلات رااله جنن فقیر څومره ضعیف او کمزوري جامې چولې دي لیکن دا ژوند تیریږي اوهد کې دا شي شوی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په شهیدانو باندې ګرځي چې ګوره حمزه رضی الله عنه شهید دی د رسول الله د کاکا او د رسول الله رضی روره او د رسول الله د مجاهدینو سید او قهرمان چې ګوره د شي مسلکړو اندامونه ته غوڅو وګونه ته غوڅو سترګې ته استل شوی وي پوزه ته کټوا سترګې شونډې ته کټوي خاصه اندام ته کټو زم ته استل شوی په دې کې کیفیت باندې پروتو رسول الله چې کله خور راغی ورکه ترمي سفیر رضی الله عنه روانه و چې هغه رسول الله ترور و ارچ خپل شهیدان وړي و یوازې حمزه په ډګر باندې پروت نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي اما حمزه وی ارچ حمزه دې هیڅ کوم نشي چې ورمانه جوړاو کی رد علی و د خپل شهیدان برته زما خپل راولي صحابه د خپل شهیدان برته د وحد لمن لراړو ټول ملګرو په حمزه رضی الله عنه باندې وشړل سفیر رضی الله عنه چې کله راغی هغه سره دوه صادرې وي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوري چې زنانه دي قران شي هغه ویل چې یا رسول الله زماره دا معلومات دي چې رور می شي شوی دي صادرې مې راوړل چې دا ور باندې پټ کوې زو سره پرې دی چې رسول الله کله دواړه صادرې وکړې نو په دې خوا کې سیدنا و امامنا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهم شهید پروت دا قد نو وړي کې صحابي وو د رسول الله د خارجه چارو وزارت اکثره کارونه بده کول نبی کریم علیه السلام ویل دا غټ صدر کوم حمزه له ورکو دا وړي کې مصعب له قران دازي به کې وکي پچا وکړي چې قران دازي وکړنو دا غټ صدر د مصعب ورسېدو او وړي کې صدر د حمزه رضی الله عنه بخاری کې حدیث دی رسول الله دا تر چې کله سر ور باندې پټ شونه کفي به لچ شو چې کفي ور باندې پټ شونه سر به لچ نبی کریم علیه السلام دې مجلس ډېر لري لاړو ځکه غړي درمن شو دوه کال د محمد صلی الله علیه وسلم د حمزه سره بشو جوړل دوه کال جنازه په وکړه به ورته ویل شي یاتره قیامت کې بدل الله وړاندې تعالی سپارښت کو وی قسم په الله کدا سفیه نه خپه کیږي د اسماء ترور ما د حمزه نه دفن کولو پرې چې د لیوانو خړلې چې په ورځ قیامت دی هغه د نس نه دراوته وي چې الله د قسمه وسه وسته په دین باندې دا قرباني وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي چې سر ور باندې پټ کوي وجعلوا على رجليه من الاسخار سرګړې ورته په دې کو باندې واچوي ځکه د مړي د بدن پټول د سنت طریقه ضروری ده نو اقا صحابي چې ډېر نظمین دي کسته جامع قیمتي عطر خو چې اسلام کله قبول کړي چې کله شهید شو د احد وړاګر کې دومره صادر شته نه چې سر ور باندې پټ شي